اعوذ بالله ویل د الله پاک نه مرسته او مدد غوښتل، خپل ځان د الله په پناه کې ورکول. زما قدرمنو مسلمانانو، علماو لیکلي دي د پخوا وخت مسلمانان عجیبه وو، څونه په وفا وه، څونه په خپل خبر او قول باندې ټینګ ول چې په خوله به یې څه درته ویل بس هغه به ول. نن ته دا زه همدارنګه هر د دې معاشرې هر سړی ته راواخله، د هغو ستا د دې خولې په وینا باندې باور کېږي؟ څه وکړي؟ و یو سړی و خپل بچی د تجارت لپاره واستوي، په هغه وخت کې 100 دیناره 15,000 یا 10,000 روپۍ ورله ورکړل چې په کومه ورځ باندې دی ځي د را روانې شپې، مطلب دغه بله شپه ده، په دې اوله شپه کې د دې سړي کور ته یو څو کسان هله 2 او 3 کسان هله بهر ورتل چې یاره موږ پناه غواړو، که ته موږ ته پناه راکړې موږ ته څه خطره ده چې موږ به حکومت ونیسو. ولې پوښتنه نه ده کړې چې بابا څنګه خطره ده او څه مسله ده؟ بس دې سړي سره یې کول واده وکړه چې ټیک دی موږ تاسو مسلمانان یاست او راسئ زما په کور کې مې زه پټوم. په کور کې په یې خونه کې پټ کړل. شپه چې سهار کېږي د شپې د خلک دې کور ته راغلي دي، شپه چې سهار کېږي دې سړي ته دا درک ولګېدی چې بابا بچی خو مو غلو وژلی دي او غله په دا علاقه کې ورک دي. د سړي سر خلاص و چې دا کم خلک چې راغلي دي دا هم زما د بچي قاتلان دي او زما د بچي دا پیسې او مال چې دې نه اخیستي دي دغه کسان دي. اوس حیران پاته سو. هلته د الله په نامه باندې واده ورسره کړې ده چې موږ تا چاته په لاس نه ورکوو، زه به تاسو ته ضرر نه درسوم، امان یې په کور کې ورکړی دي. او دلته د بچي د سر قاتلان جوړ سوي دي، په دغه کور کې پناه اخیستې. ډېر حیران پاته دي. بالاخره پر خپله کړې واده باندې وفا وکړله. 3 ورځې ورسره قول کړی ولو، د 3 ورځې سره ولاړې دا سړی د بچي جنازه یې وکړله، اوښکې وسسولې، همغه پاتې و په هغه به ورته ناستلو. لیکن په دې 3 ورځې کې هېڅ چاته هم د خولې نه دا نه دي ایستلي چې زما کره څه دي، نه دي به خلکو ته دا ویلي دي چې تاسو څه کړي دي. 3 ورځې او 3 شپې چې پره شوې باره دي خلکو ته ویله چې تاسو ګورئ زما بچی وفات سو، ما بچی غلو وژلی دي او هغه کسان تاسو یاست. ما د تاسو سره واده کړې ده، ولاړ سئ پناه سئ، که مې بیا در سره ولې بیا به ګورو. لیکن اوس د دې 3 ورځو څه وروسته داسې نه چې زما سمدلته به د خپله واده کې څه کمزوري اوسي، زما زړه بار بار زوږ کوي. راځئ تاسو وګورئ زما قدرمنو مسلمانانو، د هغه خلکو هم خبره ول، زموږ خبره د اوبو جوړارې دي، زموږ وعده زموږ قول موږ هوښیاري دا ګڼو چې څوک تیر باسو. لیکن د دې خبرې څه او د دې کیسې څه مقصد و هدف د آخر ټکی دی. عزیزانو هغه یو انسان دی پر خپل قول باندې دونه وفاداره دی، هغه یو انسان دی په خپل واده دونه وفا وکړه. رب العالمین چې تا ته د الله د ټولو نه لوی ذات، الله د ټولو نه صادقه وفاداره، الله د ټولو نه په واده باندې کلک درېدونکی ذات چې وما او تا ته هم دغه حکم کړی دی چې په واده وفا کوو. اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، چې واده دې وکړه بیا وفا پرې کوه، درواغ مه وایه، دا مه وایه، دا مه وایه، صداقت کوه. الصدق ینجي والکذب یهلک. نو چې هغه انسان دغه حال ولو، دغه پخواني وختو کسانو انسانانو دغه حالو، نو رب العالمین کما او تا دا ټیک خبر د ګناه بخښوي. سګلیټ به دې سکوري، سی به ما نه نسوار به دې کړي، خوله به دې مرداره کړي، سی به ما نه غلبلد نظري به ما او تا کړي، درواغ به مې ویلي، ګناه به مو کړي. دا سید دا ټول په خپل ځای لکه د الله دشمنان چې، لیکن لدې سره سره چې موته د الله نوم واخلو، اعوذ بالله وای، د شیطان ځان خلاصولو غواړو، د ګناه نه ځان بچاولو غواړو، الله ته ورسو، الله حفاظت وغواړو د ځان لپاره، د الله په حفاظت کې ځان داخل کو، الله به مو ساتي. الله په خپل حفاظت کې که څه مې ته دشمن یې، الله په خپل حفاظت کې په خپل وفا باندې کلک ولاړ، د الله نه کلک څوک نشته. له دې وجې زما قدرمنو مسلمانانو، په اوس وخت کې که سړی د دنیا او د آخرت د آفتو او د عذابو د تکلیفو د مشکلاتو څخه خلاصوي ځان، نو هغه باید دا وکړي د الله پناه طلب کړي.
ایاک نعبد و ایاک نستعین. او دا مګړی اعوذ بالله ووایي، د شیطان اخلاص یم، د مخلوق د شر اخلاص یم، د الله په پناه کې